چې کلم په یو مسلمان تکلیف راشي د صبر تلقین ورته وکړه. 3 قسمه صبر دی، 3 واړه درته وایم. یو مسلمان دی او په هغه غم راغی، په هغه مصیبت راغی، هغه مه پریشانه کوه، هغه له مه خوروه. مونږ خلک ولله خورو، هغه له صبر ورکړه. صبر وویره. اوس حضور پاک په لاره روانو، یو ښځه وه مړې پکې شوې، هغه ناسته و د قبر خوا کې، د ښځو خو تاسو ته پته ده ویر میر کوي. نو هغه د قبر ته ناسته و جړلې. رسول الله مبارک ورته وفرمایي اتق الله واصبري، د خدای نه ویرېږه، مه کوه جړه، الله پې خفه کېږي، او صبر وکړه. هغه ښځې حضور پاک ونه پېژنده او ورته وایي لرې شه د ما نه، تا ته خو زما دا مصیبت نه دی رسېدلی که. بس پیغمبر مبارک هم غلی شو لاړ. چا ورته وایي دا چا ته دا خبرې وکړې؟ وایي ما خو ونه پېژنم، وایي دا خو حضور پاک و. اوهو ما عرفته، ما ونه پېژن. راغی زر د نبي علیه السلام کور له و دروازه وردننه شوه. چې ورله نو رسول الله مبارک د خپل عذر وکړه، د الله رسوله ما نه یې پېژندلې که زما د خولې نه کومه خبره ووته. حضور پاک ورته یو ډېره ښکلې خبره وکړه، وایي الصبر عند الصدمة الاولى، چې چاته لومبې پریشاني ورسېدله هغه وخت صبر ډېر زبردست صبر دی، الله پرې لوی اجر ورکوي. نو که تا ته لومبې تکلیف رسېدلي صبر وکړه. وروسته خو 2 ورځې پس 3 ورځې پس 15 ورځې پس میاشت پس که د چا پلاره مړ شي او دوی مړ شي، وروسته په خپله بیا خدای پاک په کې صبر پیدا کوي. چې کوم وخت درد راغی دې وخت کې صبر وکړه بس. او الله پاک په قرآن شریف کې آیت ذکر کړی ولنبلونکم، الله قرآن شریف کې فرمایي وليبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات. وی زه په تاسو ازمایش کوم، د چا مال کمو، چاله په تجارت کې تاوان ورکو، چاله ګټور، په چا لوږه راولم، ناره پې راولم، په چا مړه راولم، او په چا یره راولم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، په چا یره راولم، ویرو د بیماری یره، د بل څه یره، د بل څه یره، د چا نفسونه بچې والم، والثمرات، د چا باغ یې ښه پوخ شوي وي ګلی پې راولم او د هغون باغ وله تس نس کم، دی به څه کوي؟ دی به فریادونه نه کوي. وبشر الصابرین الذین، هغه خلک چې هغې صبر کوي، او هغه خلک څه وایي اذا اصابتهم مصیبة، چې مصیبت ورته ورسېد قالو دوی څه وایي انا لله و انا الیه راجعون، موږ هم د الله یو، دا هر څه د الله دی، موږ به ټول دا الله ته لاړل، موږ به هم خدای لاړل. بس صبر وکړي. نو الله فرمایي دا خلکو چې دا صبر یې وکړه په دې تکلیف، دا به څنګه وي؟ اولئک لهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. حضور پاک فرمایي 3 اجر ولا خدای ورکوي. ستاسو خیال نو پخوا چې به په څاروي چا بار وړه، یو انډۍ به یو طرف ته، بل انډۍ به بل طرف ته، هغه ته به انډۍ به ورته وي، او په دې سر د پاسه به په غوی یا په اس شی خودي، هغې ته به سرباري وي. اولئک لهم صلوات من ربهم ورحمه، الله به په خپل رحم او فضل وکړي، او مزید کرمونه به الله وکړي، مزید کرمونه. اولئک هم المهتدون، او الله به جنت ته نیغ په نیغه کړي. دا د صبر فایده ده. مونږ کې صبر نشته، معمولی تکلیف راشي مونږ د خدای نه ګیلې شروع. اورېدلې مې دي ځکه یې راته وایم خدای زه دې لیدې، خدای ما ته پام شو، خدای زه دې رانیولې، خدای ما څه چل کړی چې زه دې رانیولې. الله الله مه کوه، مه کوه، خدای نه ګیلې مه کوه. دا دنیا د روانه، د پلار دې لاړ، نیکه دې لاړ، ته به هم ورپسې دی. دا دنیا د روانه، د بچې دې لاړ، الله نه وغواړه، صبر وکوه. او مثال در کوم د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بیبي ام سلیم، دا وره ماشومې بیمارو، الک و الک ماشومې بیمارو، دا خاوند چې په یو سفر باندې لاړ. اتفاق ته ګور په کومه شپه کې دا خاوند ابو طلحه سفر دراته د ماشوم کور کې مړ شو. چې وفات شو ښځې ته خو یې پته و چې نن شپه خو مې خاوند ناروان، اوس چې خاوند مې راشي د سفر نه ستړی به مې، او که د دې الک نه خبر شي د زوی مرګ خو واقعي خطرناک شی خو دی، بنډله خو پړه کې درد راځي. نو که دې نه خبر شو سفر نه ستړی م راغی، خوب به ونه کړي. او انسان دی چې سفر نه راشي ډېره موده باري، نو څه تقاضا د ښځې ته چې کوم خپل ضروريات وي د هغې یې مجدي. نو کله د زوی د مرګ نه خبر شو خو ستړی دی، د شپې خوب به ونه کړي، غریب به ټوله شپه په تکلیف او په غم کې هم تېره کړي. او که ماته یې څه ضرورت وي نو هغه ضرورت به هم پوره نه کړی شي. څه چل یې وکړی، هغه ماشوم یې واخیست او د کور یو ګوټ کې سملو او څادر یې پرې واچو، خو مړو ګوټ کې یې واچو، څادر یې پرې واچو. چې خاوند یې راغی لومبې تپوس یې وکړه کیف الولد، ماشوم څنګه دی، لږ څنګه دی، او ته هو اسکنو په قلار دی.
داسې لفظ وي چې دروغ هم نه دي او خاوند یې پوه کړه. د خاوند دا سوچ و چې ګنې جوړ شوی دی او د هغې مطلب سو چې د دنیا د کړو او د بیمارۍ نه خلار شوی. خاوند یې اړو پوه نه کړ. او ستاسو وروڼو په دې ځان پوه کړئ چې دې زمانه کې یو ښځه ده او ښځه پرېږدی سړی به وایلو او د هغې یو ماشوم زوی مړ شي څونه چغې وي، څونه روړې وایي، څونه خفګانونه کوي، ټول کلی خبر کړي، ټول ملک خبر کړي. د دې نه هېڅوک نه دي خبر. داسې عجیبه صبر یې کړی دی چې ګاونډي ته نه دی خبر. داسې صبر یې کړی دی چې خپل رشته داران ته نه دي خبر. حالانکې په مدینه کې د دې بلا رشته داران هېڅوک نه دي خبر. ولې؟ که څوک خبر وي نو خامخا به راتلل، نو خاوند به یې خبرېده چې مړ شي نو مړي کور کره خامخا خلک راځي. هېڅوک یې نه دي خبر کړی چې ما کره څوک رانی شي، خاوند به خبر نه شي. د سفر نه ستړې ستومانه را روانه دي او بې خوبه به شي. الله اکبر. دې ته ایمان وایي. ګاونډیان یې هم نه دي خبر کړی. که ګاونډیان یې خبر کړی وي او مړ یو ځای کې وشي نو ګاونډي راځي، ګاونډی راځي. که څوک یې په مدینه کې په ګاونډ کې هم خبر کړی وي نو ابوطلحه چې په لاره را روان او شلو خلکو به ورته ویلي چې خفه کېږه مه بچې دې مړ دی خدای به صبر درکړي. هېڅوک دې په کوڅه کې هم نه دي خبر، په دروازه کې هم نه دي خبر، په رشته کې هم نه دي خبر، په ګاونډ کې څوک هم خبر نه کړه. او دویمه وره سترګې هم سرې نه دي، جړلې هم نه دي. که سترګې سرې وي او جړه یې کړې وه نو سترګې به سرې وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کو چې ام سلیم څه چل شوی، څه چل. بعضې وخت کې سړی زما نه طبیعت یو بوټی بېګار برابر نوم ټیک نوم نه طبیعت خراب، یو ملګري ماته وي څه چل دی وي طبیعت یې خراب. ګوره شکل نه پته لګي، د انسان شکل نه پته لګي. داسې ځان کړی دی چې خاوند ور باندې اړو پوه نه دی. حالانکې څومره بنده جاړي یا قسم دی حضور پاک بچي پسې جړلي خو دله جړه او دې ښځې دونه قابو په ځان راوستی ده دومره چې د دې سترګې هم سرې نه دي، مخ یې رنګ هم بدل نه دی. خاوند راغی، خاوند ورته وکتل، ام سلیم څه حال دی؟ وایي بس ماشوم قلار دی، یعنې نه سترګې سرې که معمولي د دې په وجود باندې، د دې په مخ باندې، د دې په سترګو دا څه اثر وي. خاوند به ترې خامخا تپوس. دا عجیبه ښځه، په خدای سړی حیران شي چې صحابیات څنګه عجیبه خلک وو، د خاوند دغه خیال او قدر. بس خاوند د شپې چې کومه تقاضا وي انسان دی هغې پوره کړه. او چې تقاضا ښځه خاوند پوره کوي د هغې جدا کیفیت دی. که په دې څه غم وي نو خاوند به ترې خامخا تپوس کو چل سړي ته خو نن طبیعت یې بدل دی. هېڅ داسې خوشحاله شپې د خاوند سره تېره کړه چې خاوند یې روپۍ نه کړه. خو چې سار یې خاوند منزله ته نو ورته یې الویوارو الصبیه، ماشوم مړ شوی دی چاته ووایه خاورې پرې واړوئ. ام سلیم دا دې څه وکړل؟ هغه پوه شو، نیغ لاړ او رسول الله مبارک ته الوی. وی د الله رسول ته ما خو ماشوم بچی مړ ما ته خو ام سلیم غږ ونه کړه، ښځې غږ ونه کړه، ټوله شپه مې په خپلو خواهشاتو کې تېره کړه، ښځې غږ هم ونه کړه. سهار یې راته الوی. اوس هم ډېرې ښځې وایي ما سره خاوند دا چل کوي، ما ته خاوند کنځل کوي. زه یم ټیک ته خاوند له نه دي په کار، خو همیشه د دې سړو ته یم ښځو سره ښه سلوک کوي. کله کله راته بعضې دوستان وي دا ښځې په موږ راوچتې کړې ښه ښځو ته دې لاندې کړو، هر وخت ښځو خبرې کوي. ما وی ښځو له هم په کار دی چې خاوند سره دغه سلوک وکړي دا چې کوم ام سلیم وکړو. ښځې له هم ظلم نه دی په کار. ښځه خاوند له رد جواب ورکوي نو خاوند په تویش کې راشي. ښځه خاوند ته سپکه وایي خاوند په تویش کې راشي، طلاق هم ورغورځوي. ښځه د خاوند خبره نه مني نو خاوند په تویش کې راشي. نو سړو له هم په کار دی چې ښځو سره ښه سلوک کوي، خو ښځې له هم په کار دی چې د بیبیانو نه چل زده کړي، داسې ژوند تېر کړي کم ژوند چې د پیغمبر مبارک صحابیاتو تېر کړی. وګوره چې پیغمبر مبارک له الله رسول ما خو دقه چلو بچې مې مړو ما ته خواړه ورلقه هغې نه دی کړی او د شپې مې خپل حاجت پوره کړ. حضور پاک یو ټکې دوا ولا وکړه، یا خدایه بېګانې شپه کې چې دا ښځه خاوند یو بل سره میلو دي الله برکت پکې ولا پیدا کړي. برکت پیدا کړي. څنګه برکت شو؟ دا د انس لندرو او د ام سلیم مور وه. الله داسې برکت خدای پیدا کړ، داسې برکت چې الله ولا حافظان او عالمان او قاریان بچي ورکړل. د هر یو ځای کېدول او څو بچي ولا خدای ورکړل، قاریان او حافظان، زامن او نوسي لاندې ټول چې را یو ځای کې 50 بچي ولا خدای پاک ورکړل او هر یو د قرآن حافظ او قاری او عالم. الله خو ځکه وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو انډې بل انډې سرباري چې صبر دې وکړه الله سره خو جنګ اسې نشي کولی. که ته چغې ووایې خدای ته د خپل بچی را جمع دی کولی شي نه. که ته ګریوان وشلی د خپل بچی را جمع دی کولی شي نه. او رسول الله مبارک فرمایي لیس منا من شق الجیوب، چې په مړي کې څوک ګریوان شلی ګریوان وضرب الخدود او دا مخونه پړقوي، اکثر ښځې دا کار کوي. ودعوا بدعوة الجاهليه او جاهلیت چغې وایي.
جاهلانو چې څنګه چغې والې خدای نه ګیلې شروع کړي دا زما ولا نه دي رسول الله مبارک فرمایي دا زما ولا نه دي ته ډېرې چغې وې مخه مو شلقې او الله نه ګیلې مو کې دا خپل بچی واپس کولی شي والله کې واپس تا ته غم ورسېد صدمه ورسېده ته نه یې پوهې کېدای شي دې کې د خیر ما درته یو 2 جمعې مخکې د موسی علیه السلام او د حضرت خضر واقع ویلې وه زوی ولا ملکه حضرت خضر هغه مور خو به هم چغې والي هغه پلار به هم چغې والي لیکن الله څه فرمایي چې د الله په علم کې دغه بچی کافر و که دا مړ شوی دی به کافر د مور او پلار دپاره د ګمراهۍ ذریعه وه الله وله څه چلو الله وله لور ورکړه بیا به یې چې لکه لور او زوی د هغې لور په اولاد کې الله پاک او یا پیغمبران پیدا کړه دا به نه وی چې د ما نه خو زوی لار دا به څه کېږي نه ته په خپل خیر او شر نه پوهېږې الله په خیر او شر ستا پوهېږي د زوی کې به د خیر نو او چې هغه د نه یې واغېشت هغې کې به د خیر دا چې کوم مال یې د نه واغېشته دې کې به د خیر نو د دې په دې بدله خدای بل شی درکړي او زه مال یې د نه ولې واغېشته خو تا به الله خفه کړي که نه ته چې ما خفه کړې زه به هم خفه کېږم چې ما خفه نه کړې زه به نه خفه کېږم نو دې ته نه وایي چې ما الله خفه کړی تکلیف په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که دا غم په ما ولې راغی خو الله دې خفه کړی دی که مخ مه خفه کوه الله دا خوشحالي خدای درکړه موږ له خدای سره نه یې راکړی په خدای قسم یوازې د ایمان چې نعمت موږ له خدای راکړی دی د ټولې دنیا دا مال یو ځای که دې ته رسي د ایمان په خوند باله پېښې چې تا نه سا کم وخت یوځي یا قبر له لاړ شي او یا آخرت ته لاړ شي تا ته باله د ایمان د خوږو پته ولګي چې د قیامت میدان کې ودرېږي بیا د ایمان د خوږو پته به راته ولګي الله پاک دې کافر ته به وایي کافر ته به څه وایي وایي که دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه کم او دا مې تاله درکړې وي وایي دا به دې د مال راکړي د دې کفر په مقابله کې د ایمان په مقابله کې وکړه نه وی الله بالکل دا ټوله دنیا د ځمکه چې د سرو زرو ډکه وي ما بدله درکړې وي خو چې د دې کفر د دې عذاب نه مې اوس بچ کړې که دا مې شي دا به درکړم خو د کفر د دې پوټې عذاب نه که دې پوټې الله بچ کړم الله وی د مور ګېډه کې ناست وې پوټې شی مې دنه غوښتې و الستو بربکم ستا رب نه پوټې شی مې غوښتې وړه کلمه مې دنه غوښتې وه هلته دې وړه کلمه نه وې خلک مست شو په خدای قسم مست دې بالکل خو چې چاله پیسه راځي مستېږي خو چې چاله دولت راځي وروسته ژوند ته نه ګوري چې زما مخکې ژوند څنګه و د پلار ژوند ته نه ګوري د پلار ژوند مې څنګه و د نیکه ژوند ته نه ګوري چې د نیکه ژوند مې څنګه و والد مې د خدای پاک وبخښي هغه راته یو خبره کړه یو سړی راته یاد کړی ملګري پېژنې خو دې تاسو ته نوم نه اله زما په اوتمانزو کې د هغه دوکان و د دې حکمت او د ډاکټر یو سړي کور ته بوتلم ښه مالدار سړی دې نوم نه اله ډېر دوستان یې پېژني ښه مالدار سړی ښه بنګلې والا سړی نو ما باندې ډوډۍ خوړه او چیرې باندې څکله ما به ولې علاج کوو ما سره یې مینه وه نو د سرو زرو لوښي راوړل د سرو زرو جامونه او پیالې وی ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا دې ولیدل وی ما ورته وایي چې نه وایي چې دا د سرو زرو دي مې دې کې خو د خوراک نه کوم خو د اروپا د سرو زرو لوښي استعمال منع کړی دی وی نن پکې وخور کې ارمان دې ورځي مې نه دا ارمان دې خدای زما په جنت کې ورځي نه خورم وی دا مې سنبال کړي دي صرف تاله مې راواغېشتل چې ته دا ووایې چې او ما د سرو زرو پیالې کې چیس کړې ده چې دا وایي چې د سرو زرو چانک نه ما ځان ته چای راوړلې ده چې دا وایي چې د سرو زرو په پلیټ کې ما چې سوچه سره زر دي سوچه سره زر کوټې پکې ګلټ نشته ما وی بس ومې لیدل دا پیالې د لوښي خو دې کې خوراک نه کوم ځکه حضور پاک فرمایي چې چا د سرو او د سپینو په لوښو کې خوراک وکړو قیامت کې بیا په دې لوښو کې خوراک نه کوي ما دې خدای جنت کې راکړي دومره مالدار ښه وایي چې بیا روټۍ خیر مانګ په نورو لوښو کې وخوړه چې روټۍ مه خوړه وایي ما ته وایي ډاکټر صاحب کښېنه نو لاړ یو بکس یې راواغېست ما ته یې په میز کېښود بکس او بکس یې وسپړ ده وی دا بکس وګوره چې وسپړ ده په هغې کې څه پراته وو په هغې کې منجیله پرته وه او پخوا خلکو به په سر باندې منجیلې ښوده او په هغې د پسه به یې سامان وړه په هغې کې زړې سپلۍ پرتې وې په هغې کې رسۍ او پړې پروت و په هغې کې زوړ واسکټ پروت و په هغې کې شلېدلې جامې پرتې وې په هغې کې رسۍ پرته وه چې دا پنډي پخوا به پېښور کې د پنډیانو پنډونه وړل پخوا نو یو رسۍ به و نو بوجه به چې په شا رالوله رسۍ به یې ورته واچوله رسۍ به یو طرف ته یو لاس کې د سینې سره نیولې او بل طرف په بل کې ما لیدلي قسم دې لیدلي مې ټول سامان و ما ته مولوي صاحب زه دا شی ومه ما به پېښور بازار کې یو بازار کې په شا بوجې ګرځولې دا رسۍ به مې غاړې ته اچولې وه دغه زما سپلۍ وې دا مې شلېدلې جامې وې دا منجیله به مې په سر و خلکو سره مې سامان وړه پیسې به یې راکولې دا مې ځان له سنبال کړي دغه شی ومه زه او کال کې 2 ځله زه دا بکس رالم بچي انګین دې ځان ته راغونډې کړم ورته یې ښیم چې ای بچو زه ګورې دغه شی وم شکر ادا کړې شکر دا اوس چې خدای سره کړي دي دا الله را کړي دغه شی شکر ادا کړې ممکن شکر نشته نو نه یې ده خبره په خدای قسم پرون په ترمذي کې زموږ حدیث تیر شو پرون په بخاري کې پرون بخاري شریف
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په بنی اسرائیلو کې 3 کسان، یو هغه انسانو چې په سر ویښته بالکل نو کټا سر او گنجې، بل هغه چې برګي بیماری و، بل په سترګو ړوند. الله په 3 وړو امتحان په ازمایش کې فرشته راله دی، یو ته وایي ملګري څه چل دی؟ یاره بس سر مې کټا دی. او چې چا سره کېنم نو خلک راته سپک ګوري، خلک مې ښه را سره نه ګوري، د ویښته مې نشته په سر، حسن نشته، ویښته نشته، خلک راته نو سر یې خوښ دی. نو بس دا مې خوښ دی چې خدای پاک مې په سر خشته ویښته راوښیي. نو په سر یې ولا لاس راښکه، ویښته پرې راوختل. وی کوم مال دی خوښ دی وایه؟ ویو خان. لاړ او بار ووته، یو بلار به وښی ولا ورکړه، دا واله د 10 میاشتو بلار به دا واله ورغې. هغه بل لا چې کوم برګي بیمارو، هلکه څنګه چل یاره بس وجود مې ټول برګ بروک دی، خلک را پورې خاندي او خلک رانه نفرت کوي. نو وی څه دی خوښ دی؟ وی ښکلی رنګ مې خوښ دی، لاس یې پرې راښکه، اقه وخت خدای جوړ. وی کوم مال دی خوښ دی؟ وی غویان. یو بلار به غوی ولا ورکړه. لونده ورغې، لونده وایه څه دي؟ یاره بس سترګې مې نشته. څه دی خوښ دی؟ یاره سترګې مې خوښ دي چې دنیا ته خو مې پې کتې، بس سترګې ولا لاس راښکه، الله پاک جوړ کړه. وی څه دی خوښ دی؟ وی ګډې چیلې. هغه له یو بلار به ګډه ورکړه، دوی ورته وکړي زه 3 واړو د خدای برکت واچي. څه موده تېره شوه، د هغه یو د اوښې بچي، دا ګورې پیغمبر مبارک فرمایي، د بخاري حدیث، د هغه یو د اوښې بچي راوړل او بچي لوی رسۍ کنډک ته جوړ شو. د هغه بلې غوا به لنګېدل او بچي به یې راوړل، بلا غوایان ته جوړ شو، څاروي ته جوړ شو. د هغه بلې ګډه چې لنګېده بلا کنډک ته جوړ شو. څه موده پس دغه سړی راغی، هغه چې کوم اوښانو والا ورغی، ورته وی داسې کار دی، زه مسافر یم، په سفر روان یم، نشم رسېدی بې دې نه چې ته را سره امداد وکړې. د خدای په نوم هغه خدای وره، هغه خدای چې ستا ویښتنو تالې ښکلې ویښته درکړه، هغه الله چې فقیر وې، ډېر غریب وې، او الله د اوښان او مال درکړه. په دغه ذات ته نه سوال کوم، یو اوښ راکړه چې په سفر پې ځای ته ورسېدم. او ته څه وایي؟ زه ګنجې وم؟ دا دې څه وایي؟ زه غریب وم او مال خدای اوښ راکړه؟ انما ورثت کابرا عن کابر، دا خو د پلار نیکه نه ماته پاتې مال دی. زما پلار مالدار، زما نیکه مالدار، زما قر نیکه مالدار، دا خو د پلار نیکه نه مال پاتې، او زما سر کله ګنجې و، دا خو د پخوا نه زما خشته ویښته و. ارڅه یې ها داسې زه وایي چې خبره دې دروغ وي نو خدای دې همغسې که چې مخکې وې، خو د فرشتې خیره ومخکې ولګېده، همغه کټا ته جوړ شو. مخکې چې څنګه کټا و که نه، همغه کټا ته جوړ شو، همغه کټا. طالبانو ته مې خوشطبي کوله، ما وی ځکه یو سړی په سر ویښته نه ټوپی به په سر کې خلکو نه به یې پټ کړي، خو ښځه خو به پې ورله د پاسه ډولکۍ وایي که د هغې نه خو یې نه شي پټولی، چا خو هلې خو یې تنګړی به ورکوي. دا وی خدای دې همغسې که چې څنګه مخکې وې، همغه څاروي ماروي ټول لاړل دوړه شو، همغسې دې خدای جوړ کړه. کولی شي الله که نه شي کولی؟ بل نه ورغ غوا والا نه، هلکه نشم په سفر باندې تلل، سفر مې اوږد دی. هغه ذات چې ته فقیر وې او دا غواګانې دله درکړه، هغه ذات چې برګې وې ته او ښکلې شکل یې درکړه او ښکلې سرمن، یو غوا دنه غواړم یا یو غوی چې په سفر پې ورسېږم. او ته څه وایي؟ زه فقیر یم او زه برګې یم؟ دا دې څه ووایي؟ زما خو د مخکې نه ښکلې سرمن او ښکلې شکل او دا مال خو ماته د پلار نیکه نه پاتې دی. زه وایي که دروغ وایي خدای دې همغسې که، همغسې غم شو، همدا غوا نه خلاص شوم، بیا واپس برګې شو. او چې کوم ړوند و جوړ شوی هغه له راغی. او ته څه وایي؟ ورته وایي د خدای په نوم کوم خدای چې تا سترګې نه وې الله دله سترګې درکړې، روغېږي او فقیر وې خدای دومره مال درکړه. مسافر یم په سفر ځم درک نه لګي، که یو ګډ چیلی دې راکړه د الله به خرڅ کړم په سفر به ورسوم. او ته څه وایي؟ وی بلکل زه ړوند وم خدای سترګې راکړې، ور شکر یې ادا کړه. ړوند وم خدای سترګې راکړه او زه فقیر وم او الله غني کړم. ډېر عجز و. دقه مال دی واله چې څومره دی خوښې د الله راکړی دی، وړه په کړاو کې دی ناچوم، په تکلیف کې دی ناچوم، څومره چې وړې یوس فرشته ورته وي مال دی مبارک لما مال ستا نه دی پکار، خو د الله د طرف نه په تاسو 3 واړو ازمایش او امتحان راغی، هغه 2 ملګري د امتحان کې فیل شو، ناکام شو، او ته په امتحان کې کامیاب پاتې شي. د مارونو صبر به کوئ، شکر د خدای به ادا کوئ، شکر د خدای. ورشه ستا زوی مړ شو، ډېر دی چې د هغوی بچو پسې ړانده شو، بچی نه کېږي، څه به کېږي؟ ستا نه مال لاړ برباد شو. ورشه ډېر خلک دي چې هغې لګیا دي په پردو کوڅو کې جارو وي او خدمتونه کوي او مال نه موني. کبر به نه کوو، کبر به نه کوو، د الله په نعمت به شکر ادا کوو، او چې نی صبر به کوو. دغه د مسلمانۍ طریقه ده. ورکون کې هم الله، اغشتون کې هم الله، مال کمون کې هم الله، ډیرون کې هم الله، بچي ورکون کې هم الله، بچي اغشتون کې هم الله.
حضرت ایوب علیه السلام بیمارو، څونه صبر یې وکړه، څومره صبر، او د صبر انجام سو، چې ته به راته واقع انشاءالله یو ورځ ذکر کوم، یو ورځ به ذکر کوم د صبر انجام سو. الله نه دعا وکړه ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شکایت نه کوي چې خدای زه خو ستا پیغمبر یم، زه دې بیمار کړی یم، هغه چې کوم کافر دی هغه جوړ ګرځي. الله زه خو ستا پیغمبر یم، زه ناجوړه یم، زه ناجوړه پروت یم، او چې هغه کوم ظالم دی نو هغه جوړ ګرځي. نه 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 نه، ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ما ته خدای تکلیف رسېدل، مهربانه ذات دی. فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله أكبر. څومره مال چې د ایوب علیه السلام هلاکو، الله ولا اقا مال دا غیر ډبل ورکو، او چې کوم بچي او بیبیانې تلې وې د دنیا نه، خدای پاک ول دا غي مثل ورکو. جګړه زورور سره کیږي نه په دنیا کې، ستا یو زورور دی، یو بدمعاش ته ورسره جګړه نشي کولی، سر به ټیټ وړي نو ژوند به تېری، او که هغه ته سر اوچت کړه نو ژوند دې نه تېرېږي، وال بخوري بې عزته کېږي به. نو دا خو د دنیا ظالم زورور دی، الله خو ظالم زورور نه، زورور دی خو رحم کوونکی زورور دی. نو ته الله سره به جګړې نه کوې، ویر به نه کوې، چغې به نه وې. او زما وروڼو ګورې په مړي ژړا او ویر ډېره لویه ګناه او ډېر لوی جرم دی. حضور پاک فرمایي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، چې څوک په مړي پسې ویر کوي، مخونه ټکوي او ګریوانونه شلوي او چغې وایي، مړي له تکلیف میلاویږي. مړي ته به الله وایي چې تا ولې نه وې دا وصیت په دې کړی خلکو ته چې ما پسې مه ژاړئ که نه، ته په دې خوشحالې دی چې ما پسې خلک ډېر وژاړي که نه، او چې دا کوم صفتونه وي او چغې وایي چغې وایي، او دی خو داسې و دی خو داسې و، ډېر نیک و پلان او ډینګ، بیا خو خلک صفتونه هم کوي، یا دا صفت پر ځان کې پیدا کړی و که نه، دا درکې و. صبر، بس تکلیف راشي، مصیبت راشي، صبر، او د الله نه د دې تکلیف ته لرې کېدو سوال وکړه. دا تکلیف راوستون کې الله دی، او د دې تکلیف لرې کوونکی څوک دی؟ الله. یو بل مثال ورسره کوم. د حضور پاک زمانه کې دوه کسانو ایمان یې راوړه، د یو نوم ابو سلمه و، د بل نوم د ښځې نوم یې ام سلمه. دواړه مسلمانان شو. د دواړو یو بل سره ډېره زیاته مینه وه، دومره محبت و دومره چې په تاریخ کې دومره محبت د ډېرو کمو خلکو. صحابه راویا شو مکه کې تکلیفونه و صحابو ته، نو هجرت ته حبشې یې کو، دا دواړه حبشې ته لاړه. یو بچی ولا خدای ورکړو سلمه نوم و، سلمه خشته الک، چې د حبشې نه واپس راغله مدینه منورې مکې مکرمې ته، نو د مکې نه خلکو هجرت کو مدینه شریفې ته، نو دا هم دواړه روان شو. او دونه یو بل سره مینه وکنه چې یو ځل دا ښځه د ام سلمه د خپل خاوند ابو سلمه ته وایي، وی ابو سلمه یو خبره کو، یو جوړه کو، وی داسې جوړه کو چې زما ستا یو بل سره ډېره مینه ده. وی که زه مخکې مړه شومه ته به د ما نه پس بله ښځه نه کې، او که ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم، زه به دا سر تا دپاره سپینوم، ولې چې د قیامت پر ورځ بس موته دوه په دوه یو بل سره یو بل پکې نیسو. نو خاوند ورته ویل سلمې زما در سره وعده ده، که ته د ما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، بس په دنیا کې مې هم ته ښه دی او په جنت کې به هم ته، خو ته دا واده مه کوه. زه ګزاره کولی شم سړی بغیر د ښځې ګزاره کولی شي، او ته نشې کولی. ښه د ډوډۍ به له څوک پیدا کوي، جامې به له څوک پیدا کوي، ته مه کوه. خیر دی که د مړ شم تا ته اجازت دی که بل خاوند کې و. دونه مینه وه چې مدینې ته روان شو، نو د دې ښځې قومیان یې راله رونه، او د ابو سلمه ته وي دا تا باندې مونږ خرڅه کړې، کله یو وطن ته بوځې کله بل وطن ته، مخکې د حبشې ته بوتله، اوس یې په غرونو ګرځې مدینې ته بوځې، که ته ځې ځه مونږ درته خپله خور نه پرېږدو. بس هغه غریب خو هجرت فرض و، په هغه وخت کې هغه لاړ مدینې ته، ښځه دې پاتې شوه. ښځه دې رونو بوتله، چې بویه تله د دې ښځې چې کم د خاوند رونو هغې رالل او ماشوم یې د مټه ونیوه، وایي دا ماشوم زمونږ کېږي. جاهلیت کې به هم داسې وه، هلک به د پلار وایي تاسو زمونږ د رور نه ښځه پاتې کړه، ماشوم زمونږ کېږي، ماشوم دی هغوی بوتله. د دې نه د مینې خاوند هم لاړ مدینې ته، او بچې هم ترې لاړ. دی به ټوله ورځ ژړل، بار ته به راووته او ژړل به، په دې کوڅو کې به ګرځېده، هم به یې خاوند پسې ژړل او هم به یې زوی پسې ژړل. د چا پیره هم راغی، ورونو پسې لاړ، ورته ویې د خدای خاطر وکړئ په دې مظلومې ظلم ولې کوئ، چې دا د خپل خاوند سره په مدینه کې یو ځای بل ځای خوشحاله ده، تاسو پې څه کوئ؟ پرېږدئ چې ځي، تاسو ردې د خوشحالۍ دپاره وایئ که د خپلې وینه ردې، نو دا خاوند سره هلته خوشحاله ده، پرېږدئ. بس وی ټیک. بیا لاړ هغه کسان او ورونو پسې لاړل د خاوند، او بچی یې ترې راواغېست، ویې راکړې بچی، بس ښځه دي خاوند له بچی یې وله ورکړه. بچی یې غېږ کې واغېسته، قافله کې شوه، مدینې منورې ته لاړه، دومره مینه وه. اوس اتفاق ته ګوره، خاوند یې مړ شو، غریب یو جهاد کې زخمی شو، مړ شو. د دې خو ډېره مینه وه خاوند سره، انتهایي محبت یې.
وی تورې جامې مې واغوستې، واورئ تورې جامې، او د جړه شکل مې جوړ کړ، او د انصارو د مدینې یو دوه ښځې رالې، هغې م را سره ځان جوړ کړ. وی ما وی چې زه به داسې جړه به د ابو سلمه پسې کوم په دې خاوند پسې چې تر قیامته پورې به خلک د تاریخ په کتابونو کې لیکي او خلک به قصې کوي یو بل ته. زما مسافر خاوند د سفر په ځمکه کې لاړ وفات شو. زما ډېر د مینې او ډېر خوښ خاوند و. وی دا قسم مې وکړو دقه دی چې دې کې حضور پاک را دننه شو. وی چې را دننه شو ما ته خو یې غنوک ونه کړ، رسول الله مبارک خو ډېر زیات هوښیار و، خو هغه ښځو ته یې وویې ښځو وی تاسو هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې الله ته 2 ځله شیطان ایستلی، یو ځل یې هلته حبشې ته هجرت وکړو، یو ځل مدینې ته. بس هغوی خو غلی شوي او ما ته وی ام سلمې یو دعا درته کوم، هغه وایه الله به خیر درکړي. څه دعا؟ اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. یا الله په دې مصیبت کې اجر راکړي، واقعي خاوند مې مړ دی، لوی مصیبت، خدای د دې مصیبت نه بهتره خوشحالي راکړي، مطلب د دې خاوند نه بهتر خاوند راکړي. وی ما وی چې راشه د پیغمبر مبارک د خولې دعا ده شروع پې وکړه، دعا به مې کوله، خو ما به وی ما د خاوند ابو سلمه نه بهتر خاوند به څوک د هغه نه ښکلې به څوک د هغه نه ښه خوی والا به څوک د هغه نه ښایسته به څوک. خو پیغمبر وی کوه دوا، نو خدای مې دوا قبوله کړه، هغه صبر او دوا مې خدای قبوله کړه، ما له د خپل خاوند ابو سلمه نه ښایسته ښکلې بهترین خاوند خدای راکړه. هغه څوک محمد مصطفی صلی الله. اوس جنت کې ابو سلمه ښه دی او که پیغمبر علیه السلام، بیبیانې حضور پاک سره په جنت کې به ملګري. مصیبت راشي صبر به کې، الله نه به سوال کې، بس هغه غم ختمولی نه شي بې د الله نه، هغه رور واپس نه شي راوستی، هغه پلار دې مړ شي واپس نه شي راوستی. غیر اختیاري که کم غم راشي په هغې خدای نیوکه نه کوي. د حضور پاک 4 زامن، څو 4، بعضې 3 یادوي، وایي دا طیب او طاهر د یو کس نوم، او بعضې 4، طیب، طاهر، قاسم، ابراهیم، دا لاړل وفات شو. او دا ابراهیم خو دا 13 میاشتو چې وفات شو، لوی راکوټ او یو صحابي وایي یو ځل راته حضور پاک وفرمایل چې ځای چې ځو ابراهیم له یو دایي له یې ورکړی و، هغې به پی ورکړ، مرضعه ورته وایي چې لاړ وه ماشوم یې وله راواغېسته، وایي دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې راغېسته به یې ښکلو به او بویو به یې، دا پوزه مبارکه به یې پرې د پسې ایښوده، بویو به یې ښکلو به یې، ډېر زیات ورته خوشحاله. یو ځل جومات کې ناست و، اطلاع راغله چې ابراهیم وفا بیمار دی راشه، بس لاړو عبدالرحمن ابن عوف او صحابه ورسره، وایي چې ورلو ماشوم یې راوچت کړه، د ماشوم زن کدن و، د حضور پاک په غېږ کې رپېده زن کدن، او د حضور پاک په غېږ کې ته ساه لاړه، سترګو نه اوښکې روانې شي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي وانت یا رسول الله، یعنې انت تبکي، تم جاړې، ته خو چې جړه ممنوع منع ده. وایي عبدالرحمن د دې خولې جړه منع ده چې په خولې چغې وې، ګریوان شلې او روړې وې، او په عربو به څه چل کول، خاورې به راغېشتې په سر به یې چولې، دا معنا ده. او دا خو د سترګو اوښکې دي، دا رحمت دی، په اړه کې رحم راشي د سترګو نه اوښکې وبهېږي، دا د انسان د وس نه بر دا خیر. او بیا یو ټکې و، یو ټکې وإنا على فراقك يا ابراهیم لمحزونون، ابراهیمه موږ ستا په جدایۍ ډېر غمجن یو، ولا نقول الا ما، نه وایو مګر هغه خبرې یرضا به ربنا چې زموږ مګر چې زما الله پې خوشحالي، حق وایو زیاتې نه وایو. انا لله و انا الیه راجعون، موږ ټول د خدای یو او خدای ته وپېښ کېږو. په دقه وایو دا مخلوق ته الله ښیي چې که ستا زوی مړ شو د حضور پاک سلوټ تللی دی، ته به هم هغه صبر کړی دی، ته به هم صبر کوې، بیماري در باندې. د حضرت یعقوب علیه السلام واقعه چې زما مخې له راشي، ابل دویم کور ناستو انیس احمد والدې ته مې وی دا واقع مخې له راله، ما وی یاره سړی حیران شي خدایا، یوسف علیه السلام غوندې بچي خشته ښکلې چې حضور پاک فرمایي بره لاړم معراج ته، نو یوسف مې ولیده، الله وی د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی، دومره خشته بچو ته بوته او کوی کې وغورځاوه، کوی کې واچه، او بیا د کوی نه قافلې او برقه ښکته کړه اوبو دپاره، خو به جور کویانو دی به پورې نښتې برقه ډکه راووته، هغوی نه اوبه دي پکې، دی پکې راووته، اوهو بویه ته مصر ته، او د مصر په بازار کې خرڅ کړه، مصر کې بیا خو به غلام تښتېدی نه شو، هغه زمانه کې خو د غلام به تښتېده ګیر به یې که وجه به غلام چې تتلی شي هلته لاړ،
او یعقوب علیه السلام څه کوي؟ وبیدت عیناه من الحزن وهو کذیب. چغې نه وایي. بس بچو ورته وایي شرمه خو تخته وه، عجیبه شرمه خو جامې یې وله راوړې وې، عجیبه شرمه خو هوښیار جامې یې ترې روغې وایستې او د ما زوی یې مړ هغې پوه شوې نو جامې یې ترې مخکې ایستې وې، هغې په وینو کې ککړې کړې وې وراوړې. او بلکې بعض علما وایي شرمه خیم رانیولې اوچته نه او دله یې راوسته وي دې شرمه. دا یو تفسیر لیکلی وایي زما بچې پیغمبر شرمخ نه خوري، زما بچې بس ظلم هم راسره وکړه زیاتی وکړه، لیکن نه چغې نه روړې نه فریاد. وبیدت عیناه من الحزن، لیکن جړه به د سترګو نه تله او داسې د سترګو نه جړه تله چې په سترګو لون شو، لونوالې نه سترګې سپینې راووتې. څنګه څومره صبر د یوسف غوندې بچی، څومره صبر په پیغمبر کې. الله او مقصې خدای میوه وله ورکړه. هغې صبر ته چې د بل وخت وکړم انشاءالله. تېرونه بیا لاړل مصر ته او خبره ښکاره شوه نو ولې کمیس ورکړ یوسف علیه السلام. بابا مې څنګه دی؟ بابا خو مې تا پسې په سترګو ړوند وی دا کمیس مې د پلار په سترګو واچوې، خدای به یې جوړ کړي راځئ مصر ته. او چې کمیس را روان شو الله مجیب ذات انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. بچې په ما خو د یوسف خوشبویي لګي. عجیبه منظر که ما ته د قمقلتوب نسبت نه کوې د لیونتوب نسبت، نو په ما د هغه تالله تفتح تذکر یوسف. ته څه کوې هر وخت یوسف خو په خوا مې مړی شرمه خوړلی دی. وی نه په ما خوشبویي لګي. کمیس یې راوړه په مخ یې ورته واچو، فرتد بصیره خدای جوړ کړه. وی ما درته نه ویل. او بیا مصر ته سره د ټول خاندان لاړ او د یوسف علیه السلام عرش تخت ته وخېجو، الله بادشاهي وله ورکړه. دا د دنیا زندگی د زمانو روانه ده، تېرېږي. څوک به راځي او څوک به ځي. یو خبره ده چې تکلیف نه راغلی د صبر سوال به نه کړې، دا ګناه ده. یو سړي د حضور پاک په مخ کې دا سوال وکړي الله صبر راکړې، وی سألت الله مصیبت دی وغوښت چې صبر راکړې، خو صبر خو هله راځي چې مصیبت پېښ شي که نه. نه دا به نه وی چې صبر راکړې، دا به نه وی. که مصیبت راغې نو بیا ووایه الله په دې مصیبت صبر راکړي. او د مصیبت نه مخکې به څه وی؟ حضرت عباس د حضور پاک نه تپوس وکړو، وی د الله رسول یو دعا راته وښایه، وی صلی الله العافیه، عافیت وغواړه. بیا ورته وی ورواره یو دعا راته وښایه، وی عافیت وغواړه. په درېیم ځل بیا راغې، وی ورواره یو دعا راته وښایه، وی عافیت وغواړه. عافیت څه شی دی چې تاسو پرې پوه کړو؟ عافیت ډېره ښکلې دقه د خدای نه غواړئ. عافیت دې ته چې الله د دنیا او د آخرت د بیمارو غمونو تکلیفونو نه مې په امن و امان کې وسات. دې ته عافیت وایي. دقه وایه نشو ټینګېدی بیماری ته. د زوی درد ته والله که څوک ټینګ شي، د لور درد ته نشي ټینګېدی. مونږ کمزور یو، مونږ نشو ټینګېدی. مخکې نه دا سوال کوئ چې الله عافیت راکړه. عافیت ټکي باندې نه پوهېږې ده ووایه الله د هر قسمه د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه مې خدای په امن کې وساته. مونږ کمزوري یو، ډېر کمزوري انتهایي. دا سوال د خدای نه کوئ او چې راغی الله ته رجوع کوئ، صبر به کوئ، رب العالمین ته رجوع کوئ. نو الله په قرآن شریف کې فرمایي والعصر، زما دې په زمانه قسم ان الانسان لفی، او د زمانې خبره مې مخکې کړې ده چې ولې قسم خوري. انسان په خپل عمر په زیان او په تاوان کې دی، عمر یې لاړ بربادې تېر کړ، مګر چې ایمان یې راوړو، نیک عمل یې وکړ، او دا چې کوم حق دین حق مسلک دی د یو بل ته ورسو، او صبر یې وکړ. صبر درې قسمه، یو دا چې مصیبت راغی صبر، او صبر اصل معنا حبس بندېدل دی، په عبادت باندې ټینګېدل دې ته هم صبر وایي، عبادت ټینګېدل. او د ګناه نه اړه ټینګول دې ته هم صبر وایي. درې قسمه صبر، عبادت باندې ځان کلک کو ټینګ یې کو دا صبر، د ګناه نه اړه ټینګ کو، د پردي مال نه اړه را ټینګ کو دا هم صبر، او د تکلیف په وخت کې د جړه او د فریاد نه ځان ټینګ کو دا هم صبر. نو الله دې مونږه ته عافیت نصیب کړي، د هر قسم پریشانو، بیمارو، تکلیفونو، رنځونو نه دې الله په امن و امان کې وساتي. مونږ دغه سوال د خدای نه، او که چاته څه تکلیف او غم مصیبت رسېدلی وي نو الله دې وله صبر ورکړي. الله دې د نیکو عملو توفیق راکړي.